نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. د برکلی دکاندار غفار کله چې د ناظر او رحیمداد شریک دکان ته ورغی نو د دکان په لوحې سترګې ولګېدې او په خندا شو. دومره یې وخندل چې خوله یې له خندا نه راټولېده. دې کار یې رحیمداد حیران کړ. آخر غفار وویل چې ناظر ورسره چالاکي کړې ده. په لوحه کې خپل نوم په زرین خط او ډېر لوی، خو د رحیمداد نوم یې د لوحې په یو کونج کې په ساده خط او ډېر وړوکی لیکلی دی. رحیمداد خپه شو او ویل چې خامخا به له ناظر نه د دې کار پوښتنه کوي. له بلې خوا اورو چې مجیب ولې ژاړي. اوس به مې مور او پلار ته څه پلمه کوم؟ مجیبه ما ژاړه، پلمې ته ضرورت نشته. لاس په دې کې خدای کول زر جوړ شي. یوازې درد نه دی پیدا کړی، مات شوی دی. راشه ته یې وګوره چې څومره پړسېدلی دی. ته یې راښکاره کړه. دا خو دومره پړسوب نه دی، یوازې لږ سور اوښتی. ته نو ډېر بې طاقته یې. ډېر درد کوي. ځورېږه مه، لږ زړور شه. څوک چې د شپې په میلو ګرځي دا حالات خو به زغمي که نه. که داسې خبر وای هېڅ نه راتلم. وروسته به پخپله ورسره بلد شې چې یو څه وارې ولوېږې او لاس یا بل ځای دې خوږ شي، بیا عادت کېږې. اوس به څه کوو؟ اوس په خپلو کورو ته ځو. ټوله شپه مو په پردیو پټیو کې تر ونو لاندې تېره کړه. لږ صبر به وکړو چې لمر راوخیږي، بیا به ولاړ شو. هسې نه چې څوک شک را باندې وکړي چې په دې شنه سهار له کومه خوا راغلاست. زه خو صبر نشم کولی. ولې؟ تر لمر ختو مخکې باید خپلې کوټې ته ځان ورسوم، کنې مور او پلار مې را باندې خبرېږي چې د شپې پټ له کوره وتلی یم. نه خبرېږي، یو څو شېبې صبر وکړه. نه خامخا خبرېږي چې کوټې ته راشي او زما خالي ځای وویني، خامخا شک کوي چې ټوله شپه په کور کې نه وم. نو زه به څه کوم؟ ته خپل کور ته ولاړ شه. راځه چې ولاړ شو، ناوخته کېږي. ډېرې پلمې مې وکړې. دا ور نه پوهېږم چې د لاس په اړه به مې مور او پلار ته څه پلمه وکړم. لاس مې ډېر درد کوي. دا شکر دی چې رحیمداد نه زه مخکې راغلم. له خیره سره دغه تر راتګ پورې به سودا ګرانه خرڅوم او اضافي پیسې به په خپل جیب کې اچوم. چې دا څه خوب ګورم او که ویښ یم. السلام علیکم. ناظره ښه یې؟ دوکانداري دې ښه روانه ده؟ ناظره کون شوی خو به نه یې؟ څنګه غږ نه کوې؟ کون به ولې یم؟ تا ته دې ویل شي خبره دې کوه. څه وایې؟ د خبرو حوصله مې نشته کري مانډیواله. دوکانداري که دومره اسانه وای نو هر چا به کولی. ته په شین سهار داسې ستړی او د خبرو حوصله دې نشته. لا خو ټوله ورځ پاتې ده، حوصله دې مه بایلوه ناظره. تا ته دې ویل شي کري مانډیواله، په زخمونو مې مالګې مه دوړوه که نه. خدای دې خوار مه که. اول دکان ته دې سودا راوړه، بیا دکان کې کښېنه. ته خو په تش دکان کې ناست یې، خاورې خرڅوې که څنګه؟ لرې د له مخې راوړې مه وه، سودا مې راوړې وه. د دکان المارۍ تر پرونه ډکې وي، خو اوس تشې دي. بیا خو دې لکه چې دکانداري ښه په دراز کې روانه ده چې داسې د ژر دکان ته شوی. ناظره دا ووایه چې څومره دې ګټلي او نور مال کله راوړې له خیر سره. خو یو ځل مې درته ویلې چې سودا مې راوړې وه، خو ته زما له ځورېدو نه خوند اخلې. خدای دې نه کړي چې زه ستا له ځورېدو به خوند اخلم. خو ته د دې پر ځای چې خوشحاله وای په غوسه یې. تا ته دې ویل شي له المارۍ نه سودا ورکه شوې. نه پوهېږم چې پیریانو وړې او که موږکانو خوړلې. نه نه ناظره دروغ مه وایه، زه د په کاروبار او ګټه خوشحالېږم. دا خبر هغه چاته کوه چې در باندې خفه کېږي. لرې د له مخې دروغ نه وایم.
تر پرونه د دکان المارۍ ډکې وې او اوس مې چې دکان خلاص کړ تا ته دې ویل چې له خیره سره ټولې المارۍ خالي شوي او هېڅ هم پکې نشته. دا څه وایې؟ نو المارۍ څنګه خالي شوي؟ تا ته دې ویل چې ما ته خو داسې ښکاري چې له خیره سره غلو مې دکان وهلی وي. دا څنګه امکان لري چې ستا دکان دې غلو وهلی وي؟ ولې نه لري؟ تا ته دې ویل شي اوس بل ډول زمانه ده، هر څه امکان لري. ګوره ناظره، نه د دکان دروازه خو اوس تا په خپل لاس خلاصه کړه. غل په کومه لاره دکان ته راغی؟ تا ته دې ویل چې له خیره سره اوسني غله ډېر چالاکه دي، هېڅ نښه نښانه نه پرېږدي. نه زما خو باور نشي چې ستا دکان دې غلو وهلی وي. خاورې مې په سر شي کریمه، وا د کلي خلکو مرسته راسره وکړئ، غلو مې دکان وهلی. غلی شه ناظره، ساده کېږه مه، خلک په ځان مه خبروه. ښه فکر وکړه، کېدای شي سودا دې د شپې لخوا کور ته وړې وي او درنه هېر شوي وي. څنګه به رانه هېرېږي؟ ته به وایې چې له خیره سره مغزو مې کار پرې کوې؟ نه داسې نه وایم، خو کله بني ادم یو کار وکړي او بیا ترې هېر وي. تا ته دې ویل شي بېغمه شه، زما نه په ژوند کې خبره نه هېرېږي. واره امداده نامراده چېرته زه راسه چې دواړه له خیره سره غرق و فرق شو. خان اوس راته ووایې چې څه کار مو راسره و؟ راغلی خو د یو ضروري خبرې لپاره یو ملا صاحب. سمندر استاد رښتیا وایي، غوښتل مو چې د یوې موضوع په اړه در سره وغږېږو. نو بسم الله کړئ چې ضرور خبره ده، بیا نو ځنډ مه پکې کوئ. زه تل د الله پاک د بندګانو په خدمت کې یم. پخوانی خلکو به ویل چې په ښو کارونو کې تلوار کوئ. خبره خو دا ده چې د اوبو لکه مخه وچکالۍ نه څه هم خبرې ملا صاحب؟ بلکل خبر یم، رب العزت دې زموږ چاره وکړي. معلم صاحب رحیم خبره کوي، دغه خبره دې په ګل بدلوي. د اندېښنې ځای خو دا دی چې د برکلي چینو مخ په وچېدو ده، اوبه یې بیخي کمې شوي دي. اوس نو خپله خبره کوم معلم صاحب. ما هم دا ویل چې د چینې اوبه کمې شوي دي، خدای دې له وچېدو وساتي. آمین آمین. رښتیا هم چې دا وچکالي یوه لویه ستونزه ده. اوبه د الله تعالی هغه نعمت دی چې زموږ ژوند ورپورې تړلی دی. بې له اوبو خو ژوند نه کېږي. موږ راغلي چې د همدې ستونزې نه د څه ناڅه خلاصېدو په اړه خبرې در سره وکړو. جزاک الله، دا خو به ډېره ښه شي. زه درته غوږ یم. ملا صاحب، زه وایم چې د وچکالۍ نه د خلاصېدو لپاره دې کلیوال د استسقا مانځه ته راوبلل شي او خپل رب ته دې زارۍ وکړي. معلم صاحب رحیمه، دا دې زما د زړه خبره وکړه، همدا زما خپل نیت و، خو تاسو رامخته شوئ. انشاءالله چې د استسقا له لمانځه سره زموږ د استاسو په سیمه کې د رحمت باران وشي. رب دې تل خوشحاله لره. په یو بل کار هم دی. څه کار دی؟ هسې راته ووایه. یو خو به د استسقا لمونځ وکړو، بله خبره دا ده چې که دې خلک اشر ته واڅول نو ډېر لوی کار به وشي. اشر ته؟ یو ځل مې په دې پوه کړه چې د څه شي اشر ته؟ ملا صاحب، کلیوال دې د واورې او باران اوبو ته د غره او غونډۍ په ډډو کې کندې وباسي او په غاړه کې نیالګي کېږدي او د اوبو لپاره واړه بندونه جوړ کړي چې اوبه پکې ډنډ شي. ومو نه ویل چې دا کندې به د څه لپاره وباسي؟ ملا صاحب، دا خو د وچکالۍ د تاثیر کمولو دپاره ډېرې ضروري دي. په دې کندو کې چې کله د واورې او باران اوبه راټولې شي، د ځمکې لاندې اوبه ورسره ښې کېږي. چې داسې ده، بیا خو نو دا کار رښتیا هم چې ډېر ضرور دی. په همدې خاطر خو موږ تا ته راغلو چې په خلکو غږ وکړې. معلم صاحب ډېره ښه خبره وکړه. خلک چې ستا له خولې د دغه کار د ارزښت خبرې واوري، ټول به راسي او په اشر کې به برخه واخلي. زما له خوا بېغمه اوسئ، د خیر په کار کې به هېڅ کله شاته نشم. خدای دې اجرونه درکړي. موږ به تل دعا درته کوو. د اوبو لپاره د کندو ایستل او د غره او غونډۍ په ډډو کې نیالګي ښودل خو ډېر د خیر کار دی. دا صدقه جاریه ده، نور نسلونو ته به هم ګټه ورسېږي. همداسې د ملا صاحب، یوازې ځان نه، را روان نسلونه هم په موږ حق لري. څو چې مو وس رسېږي باید خیر ورسوو. جزاک الله خیر. ډېره ښه خبره دې وکړه. په رښتیا چې هم به یې موږ ته ګټه رسېږي، هم له موږه وروسته زموږ نسیانو او کلوسیانو ته. همداسې ده.
صدقه جاریه په همدې خاطر ورته وایي. یاره که دا کار وشي بیا د اوبو سطحه ډیره نه ښکته کیږي، خلک به تر ډیره د وچکالۍ له تاوانونو بچ شي. که نورې څو نه شي د بر کلي چینه خو به نه وچېږي. بېغمه شه سمندر استاذه، که خدای کول نورې به یم ډیرې ګټې ووینې. تاسې دواړو ته دې رب العزت اجر درکړي چې دغه نیک کار ته هم زما پام کړ. خو زه به لومړی په دې اړه د کلي له مشرانو سره وغږېږم چې هغوی څه وایي. نن به یې معلومه کړم چې مجیب رښتیا راته وایي که دروغ. صبر چې مور ته مې زنګ ووهم، هم به مې د مور احوال واخلم او هم به د مجیب پوښتنه ترې وکړم چې د دوی کره تللی او که نه. دا دی ښه شو زنګ یې تېر کړ. هلو څوک یې؟ مورې زه یم شازیه. څنګه یې؟ ښه یې؟ شازیې لورې غږ نه مې جار شم. څنګه یې؟ کور کې خیراتي ده؟ بچیان دې ټول ښه دي؟ د الله پاک فضل دی، ټول ښه یو. ستا څه حال دی؟ جمال لالا، محبوبه ورېره مې ښه ده؟ او شکر ټول ښه دي. شکر چې له ښو مو اورم. ښاده شي لورې، څه نوي سړي دي ستاسو خواته؟ کراري ده. رښتیا مورې ته خپله هم خوږمنه یې. مجیب خو به په تنګه کړې نه یې؟ څه دې وویل؟ مجیب؟ هو ویلې چې د ماما کره مې ځم. ما ویل داسې نه چې ډېره شوخي وکړي او تا په عذابه کړي. شازیې لورې مجیب خو موږ کره نه دی راغلی. دا څه وایې مورې؟ مجیب ستاسو کره نه دی درغلی؟ نه مجیب دلته نه دی راغلی لورې. نو چې د تاسو کره نه دی درغلی چیرته به تللی وي؟ زه نو څه پوه شم لورې، ولې تا ته یې څه وویل چې چیرته ځمه؟ له کوره خو د ماما د کور په بانه وتلی چې د ماما دوی کره مې ځم. نه دلته نه دی راغلی. له دې هلک سره څه وکم؟ دا یې لا بله خوشحالي چې دروغ ویل راته شروع کړي دي. که همداسې کارونه وکړي دا هلک خو به زما د زړه وینې راوچې کړي. زړه وینې د مور سره خوره، پوښتنه پسې وکړه چې چیرته ځي. مورې یوه ورځ خو نه ده، ما به نو هره ورځ چیرې چادري پسې په سر کړې وي او کور په کور به پسې ګرځم چې صبر مجیب چیرته ځي. او لا چې څوک لویوي دا هر څه به ورته ګالي. ته که نشې تللی نو مجید کولی شي پوښتنه یې وکړي که نه؟ ته سمه خبره کوې. هغه ته هم په ویلو زما خوله ستړې شوه. دا ستا او د مجید دواړو فرض دی چې د خپل اولاد نه ځان خبر کړي چې چیرته ځي، چا سره ګرځي. داسې مه پرېږدئ چې سر درنه مانخلي وجلئ. همداسې کوو مورې. د همدې لپاره خو مې اوس تا ته زنګ وکړ چې پوښتنه یې وکړم، خو اوس ما ته هم دروغ وایي. زما واوره وجلئ، همدا یې سره وخت دی. مجید ورته پوه کړه چې د ملګرو نه یې پوښتنه وکړي او دا معلومه کړي چې دا هلک د ماما کور په بانه چیرته ځي. هېڅ نه پوهېږم مورې، حیرانه یم چې څه ورسره وکم. په مجیب مې خبره هېڅ تاثیر نه کوي، یوازې له پلاره یې ډارېږي، خو له ما ویره نه لري. او دا ځل چې کور ته راغی پلار یې پرې خبره کړه؟ همداسې کوم، دا ځل یې داسې نه پرېږدم. هی خدایه چې اوس به مجیب چیرته تللی؟ نه پوهېږم، خدای خبر چې چیرته به وي. له ډېرې اندېښنې مې زړه بې حاله دی. ته ډېر زړه ورته مه خوره، خدای دې مجیب ته د نیکۍ هدایت وکړي. رښتیا کله چې کور ته راغې ما ته زنګ ووهه، زه نو اوس قطع کړه، حتما ما ته احوال راکړي. سمه ده، اوس ټلیفون بندوم چې بیا راغی احوال درکوم.